چې کوم انسان ستاسو سره مینه کوي کنه په رښتیا د سره مینه کوي نو په هغه کې به دا درې نښې وي او که دا درې نښې پکې وي نو بیا ورله لاس ورکوه او که دا درې نښې پکې نه وي نو ستا زندګي هر څه ختم هر څه مکمل طور باندې لاړل. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ تاسو له به هم فایده درکړي. که دا درې نښې په کوم انسان کې وي نو هغه له بیا لاس ورکوئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو په دې کې اولنی هغه کس دی که چېرته ستاسو سره مینه محبت کوي نو هغه کې به دا نښه ضرور وي. ملګرو هغه کوم انسان چې ستاسو سره مینه محبت کوي نو په هغه کې به هغه په وړو وړو خبرو باندې نه خفه کېږي. په جنګ جګړه راشي یا څه خبره راشي ته تیزه خبره وکړي نو هغه به ستا نه په دې باندې نه خفه کېږي. په کوم انسان کې دا نښه وه نو دا ستا صحیح ملګری دی دې له لاس ورکوه. او په دویم نمبر هغه انسان چې هغه تا د بل سړي سره نشي برداشت کولی، ته بل چا سره روان یې د بل چا سره ګپ شپ لګې او هغه له غوسه ورځي هغه نشي برداشت کولی هغه جلیس کېږي نو دې خبرې مطلب دا چې دا ستاسو صحیح مینه محبت کوي نو د انسان له هم لاس ورکوه. ملګرو د انسان سره ضرور تاسو تعلق ساتئ. په دریم نمبر هغه انسان دی ملګرو چې کوم انسان ستاسو نه لرې لاړ شي او هغه ستاسو په باره کې بیا تپوس کوي چې ستا په باره کې د بل سړي نه تپوس کوي یا تا ترین کوي ستا په باره کې بل سړي ترین کوي نو داسې انسان سره خامخا تعلق ساتئ. ملګرو دا درې هغه کسان دي دا درې خبرې دي که چېرته دا په یو انسان کې نو هغه انسان ستاسو سره صحیح مینه محبت کوي او صحیح ستاسو سره تعلق ساتي نو داسې انسان له بیا لاس ورکوئ او خپلې زندګۍ د داسې انسان نه ولئ. دا خبرې پکې نه وي که نه او هغه انسان ته خپلې زندګۍ ته راولي نو هغه انسان ستا زندګي مکمل خرابوي مکمل تباه کوي او ستا په زندګۍ کې بیا خوشحالي نه وي مکمل طور باندې به خفګانونه نه وي. نو که دا درې نښې په کوم انسان کې وي نو د هغه سره مینه محبت هم کوئ د هغه سره تعلق هم ساتئ. چې په کوم انسان کې دا درې نښې نه وي نو د هغه نه خپله زندګي لرې د هغه نه اوسئ د هغه نه خپله زندګي ختموئ که نه همیشه هم زندګي خرابوي. د نورو ویډیوګانو دپاره چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ.